Good afternoon. I'm Admiral Brad Cooper, the commander of United States Central Command. In this capacity, I lead U.S. military forces in the Middle East. I'm here to... مازیګر مو په خیر. زه ادمیرال براد کوپر یم، د سنټکام قومندان. په دې دنده کې زه په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځ مشري کوم. زه دلته یم چې د اپریشن ایپیک فیوري په اړه چې اوس یې د پلي کېدو څلورمه ورځ ده تاسو ته یو تازه معلومات درکړم. لومړی زه غواړم د هغو فوق‌العاده امریکایانو د کورنیو ملګرو سره خپله ژوره خواخوږي څرګنده کړم چې په جګړه کې وژل شوي دي. همدارنګه د ټپیانو لپاره د ژر رغېدو دعا کوم. پرون تاسو د دفاع وزیر او د ګډو ځواکونو د لوی درستیز له رئیس څخه واورېدل. نن زه غواړم تاسو ته د عملیاتو په اړه معلومات درکړم چې موږ چیرته ولاړ یو او ځینې مهم حقایق وړاندې کړم. د ډانلډ ټرمپ د امر او د جګړې د وزیر د هدایت له مخې زموږ پوځ په منځني ختیځ کې یو بېساری عملیات ترسره کوي څو د ایران هغه وړتیا له منځه یوسي چې نږدې نیمه پیړۍ یې امریکایان ګواښلي دي. ما چې له 6 کلونو څخه زیات پوځي خدمت کړی د امریکا پر هغو زامنو او لوڼو ډیر ویاړم چې د وطن دندې ته ځواب وایي. په دې عملیاتو کې له 500,000 څخه زیات پوځیان، 200 جنگي الوتکې، 2 الوتکه وړونکي بیړۍ او د امریکا د بمبار الوتکې برخه لري او نور ځواکونه هم په لاره دي. دا ځواکونه ډیر ستر پوځي توان لري او دا په منځني ختیځ کې د امریکا تر ټولو لوی پوځي تجمع ده چې په ډیر وخت کې رامنځته شوې ده. د عملیاتو د پیل په لومړیو ساعتونو کې د امریکا مرکزی قومندانۍ ځواکونو د اسرائیل سره یو ځای په ایران پراخ او بېساري بریدونه وکړل. ډیر خلک ښایي د 2003 کال بریدونه یاد کړي. د دې عملیاتو لومړي 24 ساعته تقریبا د هغه برید 2 چنده وه. موږ اوس هم پر ایران 24 ساعته بریدونه ترسره کوو، له سمندر څخه تر فضا او سایبري فضا پورې. اوس له دې عملیاتو څخه تر 100 ساعتونو لږ وخت تیر شوی، خو موږ نږدې 2000 هدفونه په نښه کړي او تر 2000 زیات مهمات مو کارولي دي. موږ د ایران هوایي دفاعي سیستمونه سخت کمزوري کړي دي او د ایران سلګونه بلستیک توغندي، لانچرونه او ډرونونه مو له منځه وړي دي. په ساده ډول موږ په هغو ټولو وسایلو برید کوو چې زموږ پر ضد ډزې کولای شي. زموږ B2 او B1 بمبار الوتکو د ایران د توغندیو پر څو مهمو تاسیساتو دقیق بریدونه کړي دي. تېره شپه بیا د B52 بمبار الوتکو ځواک د بلستیک توغندیو او د قوماندې مرکزونه په نښه کړل. موږ د ایران سمندري ځواک هم له منځه وړو. تر دې دمه مو 18 ایراني بیړۍ ویجاړې کړي دي چې پکې یو مهم عملیاتي اوبتل هم شامل دی چې اوس په بدنه کې سوری لري. د لسیزو راهیسې د ایران رژیم نړیوالو کښتیو ته مزاحمت کړی، خو نن ورځ په عربي خلیج، د هرمز تنګي او د عمان خلیج کې هیڅ ایراني بیړۍ نه ده روانه او موږ به ونه درېږو. موږ د ایران پاتې ګرځنده بلستیک توغندي لانچرونه تعقیبوو څو د هغوی د توغولو پاتې وړتیا له منځه یوسو. په غبرګون کې ایران تر اوسه له 500 زیات بلستیک توغندي او له 2000 زیات ډرونونه توغولي دي. روښانه ده چې ایران دغه توغندي او ډرونونه په بې توپیر ډول د ملکي وګړو پر ضد کاروي. تاسو دا په تلویزیون کې لیدلی شئ. شواهد ډیر ښکاره دي. خو له دې سره موږ وینو چې د ایران وړتیا چې زموږ د شریکانو پر ضد اغیز وکړي کمیږي او زموږ پوځي ځواک برعکس ورځ تر بلې زیاتیږي. زما عمومي پوځي ارزونه دا ده چې موږ د خپلو عملیاتو له پلان څخه مخکې روان یو. د امریکا د پوځ هره څانګه بېساري بریاوې ترلاسه کوي. زموږ سمندري ځواکونه څو ځله کروز توغندي توغولي او د ایران د قوماندې مرکزونه او هوایي دفاعي ویجاړ کړي دي. له 2 الوتکو وړونکو بیړیو څخه موږ ایران له سمندر څخه محاصره کړی او خپلو بندرونو ته مو شاته ټېل وهلي دي. د امریکا هوایي ځواک پر ایران پرله پسې هوایي بریدونه ترسره کوي. په عملي ډول د نړۍ 2 تر ټولو پیاوړي هوایي ځواکونه امریکا او اسرائیل د نړۍ د تر ټولو لوی دولتي ملاتړ کوونکي ترهګر په وړاندې اسمان کنټرولوي. د امریکا د پوځي ځمکني ځواکونه زموږ د متحدینو دفاع کوي. د تاریخ په اوږدو کې د لومړي ځل لپاره د امریکا پوځ د پرسم په نامه د اوږده واټن دقیق توغندي په جګړه کې کارولي دي. همدارنګه د لومړي ځل لپاره د امریکا مرکزی قومندانۍ د ډرون ځانګړي ځواک ټاسک فورس سکورپین سټرایک بشمیره یو طرفه برید کوونکي ډرونونه کارولي دي. یو مهمه خبره دا ده چې دا ډرونونه اصلا د ایران ډیزاین وو. موږ هغوی امریکا ته یوړل، خمو کړل او بیرته مو پر ایران وکارول. زه د خپلو پوځیانو په نوښت او وړتیا ډیر ویاړم. زموږ دښمن چې هر څومره کلک وي زموږ لپاره هیڅ ماموریت ناشونی نه دی. زموږ پوځي اهداف ډیر واضح دي او زموږ ځواکونه دا پیچلی او تاریخي ماموریت په پوره ځواک، باور او مسلکیتوب ترسره کوي. موږ لا یوازې پیل کړی دی، خو زه باور لرم چې موږ به د خپلو شریکانو سره یو ځای خپل ټول پوځي اهداف ترلاسه کړو. زموږ ټولو جنګیالیو ته خدای مو مل شه. مننه.
achieve our military objectives. To all our warriors, Godspeed. Thanks so much.